ته هم انصاف وکړه. آیا دا وضع داسې نه وه چې فکر مو را خراب کړي؟ دویو پیغلې نجونې له یوې سپین سرې سره چې هیڅ سابقه یې هم چاته معلومه نه ده او د یوه داسې ځوان په موټر کې چې تر اوسه یې نه پیژنو او د سفر وسیله هم خر یا کچره نه ده چې واقع زموږ وي. موټروان هم داسې سړی دی چې د لومړي ځل لپاره یې وینو. ما خو بشپړ حق درلود چې دا ډول تفریح ته لیوالتیا ونه لرم که مې نه منع کوه که څه هم له ښاره څو کیلومتره لرې یو. غوښتله مې دا لنډه فاصله په پښو ووهو. وی ویل عجیبه خبرې کوې، لمر لوېدو ته نیم ساعت پاتې دی، که په پښو حرکت وکړو نو په 2 ساعتونو کې به هم ونه رسیږو. په کور کې به راته څه وایي؟ ومې ویل ښه دا ده چې موټر چلوونکی راوغواړو چې بیرته مو ښار ته ورسوي. پر دې مهال مې ولیدل چې موټر چلوونکی او سپین سرې له یوه بل سړي سره په خبرو لګیا دي لکه چې کوم شی تر خپله منځ سره ویشي او یو تن په دې ویش ناراضه وي. ملحې ته مې وویل وګوره دویو څه کوي؟ ستاسو سپېڅلي سپین سرې له دویو سره څه کوي؟ ته وا د دویو ترمنځ کومه مهمه موضوع مطرح ده؟ وی ویل بیا یې ستا خیالونه ونیول، هغه یو یې زوم دی او دا بل به هم د زوم کوم خپل وي، سره ناست دی او خبرې کوي. د دې کوم ځای مهم دی؟ ومې ویل ښه ده په دې اړه نور څه نه وایم، خو هغې ورته نه ورځو. ښه دا ده چې خبرې کړو، ژر مو ښار ته ورسوي. نیم ساعت وروسته لمر لویږي، هغه د سپوږمۍ هم کرار راخیږي، خو خبرې مې لا خلاصې شوې نه وې چې ومې لیدل د قهوې والا شاګرد له لاسي سمواره پیالۍ او غابونو سره په بیړه زموږ پر لورې را روان دی. ملحې وویل ښه دا ده چې د دې شاګرد په واسطه پیغام ورکړو چې موږ ژر ښار ته ورسوي. شاګرد موږ ته چای واچولې، ما له چایو څښلو ډډه وکړه. ملحې وویل ولې نه څښې؟ د قهوهخانې ګیلاسونه ناولې دي، په زرګونو او بېلابېل کسان پکې چای څښي. هغې چې ولیدل ما چای ونه څښلې نو خپل چای یې ولېږلې. که څه هم قهوې والا ډېر ټینګار وکړ خو موږ ونه منله. له هغه څخه مې هیله وکړه موټروان را خبر کړئ چې ژر راشي. وی ویل پر سترګو او په بیړه له موږ څخه لرې شو. موټروان ته یې زموږ خبره ورسوله او په خپل کار پسې لاړ. په دې قهوهخانه کې ښه ګڼه ګوڼه وه. هلته یو بل ګاډی هم ولاړو چې ما ته اشنا ښکاره شو. تر څه غور وروسته را په یاد شو دا هماغه یو ګاډی دی چې د ګاراژ په وړاندې زموږ له مخې تیر شو او له ښاره ووت. هغه ته مې ډېر ارزښت ورنه کړ او موټر چلوونکي ته په تمه وم چې پر همدې مهال دواړه راغلل. موټروان وویل وبښئ وځنډېدم، دا کال زوی سره مې خبرې کولې، هغه هم موټر چلوونکی دی. بیا یې د ګاډۍ خوا ته لاړ او وی ویل سپرې شئ. خو موټروان چې هر څه وکړل موټر چالان نه شو. وی ویل عجیبه ده نه پوهېږم ګاډۍ ولې نه چالانېږي. ښکته شو او بانټ یې اوچت کړ. یوه شیبه یې هلته کار وکړ او بیا سپور شو چې هر څه یې وکړل خو بیا هم موټر چالان نه شو. پر دې مهال د موټروان ګاډۍ چې 4-5 ګیلنه تیلې پر جنګله تړل شوي وو را ورسېد او وی ویل ګاډۍ ولې نه چالانېږي؟ ما چې د موټروان ګاډۍ په دې وضع کې وکته نو ډېره ورباندې شکمنه شوم. په پټه مې ملحې ته وویل دا ګاډی خو تر اوسه روغ و، څنګه بې له کوم علته خراب شو؟ ملحې وویل زه هم په همدې سوچ کې وم، بیخي ګنګس شوی یم. سپین سرې څنګ ته ناسته وه چې مخ ته مې وکتل، رنګ یې سپین الوتی و. یوه سړه ویرونکې موسکا یې پر شونډو ښکارېده. ومې ویل دا څه لوبه ده؟ موږ به تر کله دلته تم کیږو؟ موټروان وویل اوس به روغ شي، بیړه مه کوئ. موټر چلوونکي او هغه بل تن د ګاډۍ په جوړولو بوخت شول. بل پاو وخت هم تیر شو، لمر په ډوبېدو و او له بلې خوا سپوږمۍ لوړېدله او غوښتل یې چې ډېره ښکاره شي، خو ګاډی په هماغه حالات کې ولاړو او نه سمېده. موټروانان سره وبونګېدل. زموږ موټر چلوونکی راغی او وی ویل که غواړئ چې دغه موټر سم کړو 1 ساعت وخت غواړي، نو غوره دا ده چې له موټروان سره ښار ته ستنې شئ. ملحه سم له لاسه رضا شوه. زه چې په دې خبرو شکمنه وم ومې ویل هیڅ خبره نه ده، ښه دا ده چې په خپل ګاډۍ کې ښار ته لاړې شو. پر دې کار د ټینګار علت هم دا و چې شاید په زیمن کې پر سړک ودرېږو او کوم بل موټر مرستې ته راودانګي او موږ له ځانه سره یوسي. خو
خو سپین سرې او هغو موټروانانو ویل دا څه ټینګار دی چې غواړئ په دې خراب موټر څو ساعته وخت ولګوئ؟ ښه دا ده چې په دې ښه او بېعیبه ګاډۍ کې ښار ته لاړې شئ. زه په پښو روانه شوم او ومې ویل زه غواړم په پښو لاړه شمه. خو موټروان مخې ته ودرېد او وی ویل نه غواړو چې په پښو لاړه شي، باید سپرې شئ. ومې ویل هیڅ پروا نه کوي. وی ویل تاسې باید خامخا په موټر کې لاړې شئ. ډېره غلطي مه کوه، څه اړتیا لرم؟ او موټروان ته مې پر ټټر سوک ور حواله کړ. موټروانانو یو بل ته سترګه ووهله او وی ویل کار له کاره تیر دی، اوس چې په خپله خوښه نه ځي په زوره یې بیایو. علي اصغره ته هغه راواخله، زه به دا بله. ما په چغو کنځلو پیل وکړ. ملیحه خواره هم زما په شان ګرفتاره شوه او په ژړاو چغو یې پیل وکړ. له یوې خوا یې زه او له بلې خوا یې ملیحه په ګاډۍ کې واچوله او له علي اصغر نومي موټر چلونکي چې ډېر چاغ سړی و راوخت او وی ویل بې ځایه غالمغال مه کوئ، هیڅ ګټه نه لري. موټر چلونکي هم راغی او په جلو کې ناست. موټر یې چالان کړ، ډېر په غوسه ښکارېده. له کړکۍ څخه یې سر ویست او وی ویل عادي حسن ته ووایه ګاډۍ ښار ته بوځي. ښه رول دې ولوبوه. نو کله چې راستنه شولې بیا به دې حق الزحمه درکړم. په بیډه روان شو. ما او ملیحې په ډېره توندۍ له هغه سړي سره په شخړه لاس پورې کړ. د هغه ټول مخ او لاسونه مو په نوکارو غاښونو په وینو ولړل. کنځاوې مو ورته کولې او په دې تمه و چې د موټر له دروازې څخه به ځانونه لاندې وغورځوو. خو هغه سړی ډېر زورور و. ځان یې پر موږ راتاو کړ او موږ یې له خپلو لاسونو خلاصون ته پرېنښودو. زموږ د ګزارونو په وړاندې خندېده او اصغر علي ته یې ویل وګوره د پیشو بچانو زما ټول مخ او لاسونه راپوست کړل. علي اصغر هم ویل ته یو تجربه کار او ازمایل شوی سړی یې. دا لوبې دې ډېرې لیدلې دي. څو ساعته وروسته به دوی هم له کاره لویږي او موږ به بېغمه شو. موټر د برېښنا په شان په توندۍ روانو. پر دې مهال مو ولیدل چې زموږ له ساتونکي سره جګړه څه ګټه نه لري. نو باید داسې یو کار وکړو چې موټروان له لارې تلو پاتې کړو. ملیحې ته مې نارې کړې موټروان باید له کاره اچوو. په زوره مې ځان د هغه زورور سړي له پنجو څخه خلاص کړ او موټروان مې له غاړې ټینګ ونیو. ښه زور مې ورباندې وکړ. ملیحې هم وخت پیدا کړ او له ما سره ملګرې شوه. موټروان ویل علي اصغره مرسته را سره وکړه. د دوی لوبه خطرناکه ده. دغه پخواني او ازمایل شوي خلک دومره زورور نه وو. زموږ د حرکتونو له کبله موټر هم په نامنظمو حرکتونو پیل وکړ. کله به راسته خواته ته کله به هم چپې خواته. خو علي اصغر موږ ته وخت رانه کړ. د لومړي ځل لپاره یې پر مخ په سوک ووهلم او یو سوک یې هم ملیحې ته ورکړ. په سترګو کې مې یوه برېښنا وځلېده. سر مې وڅرخېد. نور مې د مقاومت توان له لاسه ورکړ او په موټر کې بې سده پرېوتم چې سر مې هم په زوره پر موټر ولګېد او نور هیڅ پوهه نه شوم. ملیحه هم زما په شان په موټر کې بې سده وغځېده. هغه څه چې پر قضا او قدرت بریالي کیږي صبر دی، خاموش اخلاق. څلورم څپرکی جنایتکاران احتیاطکاره کیږي. یو ساړه نسیم په ډېرې مهربانۍ ښکلولم. د دې نوازش او مهربانۍ له کبله مې د یوې وړې ارامۍ احساس وکړ. ومې ویل څومره ښه شو چې له دې ویرونکي خوب څخه راویښه شوم. واه څومره ویرونکی او بد خوب و. مورجانې څه اوبه خو راکړه، ډېره تږې یم. یو لوی غږ ځواب راکړ ډېره تږې شوي؟ دا دې له خپله لاسه خپله دې ځان ته کړاو ورکړ. زه دې هم وځورولم. د دې غږ په اورېدو مې په بدن کې یوه لړزه خپره شوه. فکر مې سره راټول کړ او چې سترګې مې پرانیستې نو د موټر غږ مې واورېد چې هماغسې په حرکت کې و. ومې ویل عجیبه ده زه چیرې یم؟ دا څومره ویرونکی خوب دی چې نه راڅخه ځي. مورجانې او ګرانه پلاره مرسته را سره وکړئ.
بیا هماغه ویرونکي غږ راوچت شو. نه د مور شته نه هم پلار، هغې باید هیر کړي او د هغې پر ځای باید ما وپېژني. ناڅاپه اوچته شوم او هغه انسان خوړونکي کس ته مې ور وکتل چې تر څنګ مې ناست و. ومې ویل ته څوک یې؟ له ما نه څه غواړې؟ چیرې مې وړې؟ په زوره یې وخندل او ویې ویل داسې ښکاري چې لیونی شوي. پر دې مهال مې پر ملحې سترګې ولګېدې، هغې هم سترګې پرانیستې وې. آرامه پرته وه او مخامخ لوري ته یې کتل. لږ لږ مې هیر شوی حالات را په زړه کړ او لکه له یوه درانه خوبه چې پاڅېدلی یم چغې مې کړې او ومې ویل اوه را په یاد مې شو له موږ سره یې خیانت کړی دی. دغه وحشي او وږو لیوانو خو غلا کړي یو او وړي مو. نور مې طاقت له لاسه ورکړ او په زوره په ژړا شوم. ملیحه هم زما په ژړا په خود شوه، بې اختیاره غېږې ته راولوېده او له ما سره په ژړا کې ملګرې شوه. وی ویل خورکۍ نفس مې خولې ته راغلی، ټوله ملامتیا زما ده، زه ګناهګاره یم. زه د دې بدمرغۍ لامل شوم. 2 اصیلې او درنې کورنۍ مې له خاورو سره خاورې کړي او په بدمرغۍ کې مې واچولې. زه د هر ډول کړاو او عذاب وړ یمه. ما باید ووژنئ، ټوټې ټوټې مې کړئ. راشه زړه مه راباندې سوځوه، په خپلو نازکو لاسونو مې له ستوني ونیسه او تر هغه مهاله یې کېکاږه چې خپله وروستی ساه ورکړم او د خپلو اعمالو په سزا ورسیږم. ما هم د ژړا له کبله د هغې د ځواب توان نه درلود، خو د هغې زاریو او ژړا دومره راباندې اغېز وکړ چې یوازې مې وکړای شول پر خپله سینه یې ټینګه ونیسم او خپلې اوښکې د هغې له اوښکو سره عملې کړم. پر هغه مهال تر ټولو سختو زړونو هم راباندې رحم کوه او ژړلې، خو هغو بې عاطفه او بې وجدانو یوازې زموږ ننداره کوله او په پوزخند سره یې ویل په نږدې ورځو کې به له دې کار څخه ستړي شئ او چوپتیا به در باندې واکمنه شي. تر هغې ژړا وروسته چې موږ دواړو یو د بل د بدمرغۍ په غېږ کې وکړه، هغې ورته مې وویل د خدای جل جلاله او انسانیت په لحاظ له موږ بدمرغو او بېنواو څخه تیر شئ. په مقابل کې قول درکوو چې د پلرونو ټول مالونه به خرڅوو او ستاسو ګټه به درکوو. وی ویل نورو هم داسې ډېر قولونه راکړي، خو مرغه چې له دا موالود بیا لاس ته نه راځي. ومې ویل آیا تاسې رحم، زړهسوی، عاطفه، وجدان او شرافت نه لرئ؟ راځئ د خدای جل جلاله د رضا او پر هر څه چې عقیده لرئ د هغې د رضا لپاره له موږ څخه لاس واخلئ. دا ټول تش خیالونه دي. داسې وګڼئ چې اولادونه نه لرئ، د پلارتوب او اولادتوب له مینې بې خبره یاست. تاسې خپله دا احساس کړئ. دا ډول خبرې مو ډېرې اورېدلې دي. دا خبرې ګټه نه لري. دنیا د ژوند لپاره ده. هر څوک یو ډول ژوند کوي. زموږ د ژوند ډول هم همداسې دی. چیرې مو وړئ؟ زیارت ته. کوم زیارت ته؟ کربلا ته. زیارت خو د زور کار نه دی. زیارت کول دا دی چې د خلکو لوڼې په ټګۍ سره وتښتوئ او د زیارت په نوم یې له هېواده مور و پلار، خپلوانو او سیالانو څخه لرې کړئ. زموږ زیارت ته تلل همداسې دي، ځکه ثواب یې ډېر دی. دغه زیارت د ستا ملا در ماته کړي. همدغه انتظار مو درلود، ځکه اول جګړه وروسته زاري، څرنګه چې یوه هم اغېزناکه تمامه نه شوه. نو اوس کنځه، اوس اختیار لرئ. هر څه چې وایاست وی وایي، خو په دې شرط چې لیونی نه شئ چې بیا به تر پخوا درانه سکونه وخورئ. سپېدې چاودلې وې او د موټر له هندارو څخه لږه رڼا دننه راتله. ځان ته مې وکتل، پر جامو مې ډېرې وینې ښکارېدې. ډېره ستړي وم، سربیره پردې مې په سر کې درد احساسوه. د درد ځای ته مې لاس وروړ. ومې لیدل چې سر مې یو څه سوری شوی. ویښتان مې د وینو له کبله سره موښتي وو او د وینو نم لا پاتې وو. پوهه شوم کله مې چې سر پر موټر ولګېد نو مات شو. هغه انسان ډوله حیوان زما څارنه کوله. کله چې پوهه شو اوس پر پیښو وپوهېدمه نو وی ویل دا ټول ستا د لیوانتوب نتیجه ده. که هر وخت هوښیاره واوسې هیڅکله به داسې ونه ځورول شي. نور مې له هغه سره خبرې پر ځان حرامې وګڼلې. دا مې غوره وبلله چې یوې خبرې ته هم ځواب ورنه کړم. بیا مې اوښکې روانې کړې. مور و پلار، کوژدن، خپلوان او دوستان مې په یاد کړل. کرار کرار مې په چغو پیل وکړ. ملیحه خواره هم د ژړا له کبله بې حسه او بې سیکه شوې وه
او د موټر په کونج کې پرته وه. په ژړا ژړا کې مې ولیدل چې دغه دواړو کسانو سره لنډې خبرې وکړې او موټروان ورته وویل هغه سامانونه تیار دي. دغه بل ملګري ویل هو غلی شه، ټول شیان تیار دي. وګوره 2 پرسخه لار نه ده پاتې، ښار ته نږدې شوي یو. زه خپل دې کار ته بیدار یم، ته موټر چلوه. په دې خبرو سره زه په سوچونو کې لاړم دا سامانونه څه شی دی او دوی څه موخه لري. ژړا مې بس کړه او د ځان راتلونکي ته په فکر کې شوم. د ځان د تېښتې په اړه مې سوچ وکړ، خو اخر مې له خپلو فکرونو دا نتیجه واخیسته چې شاید قزوین ښار ته رسیږو او د ښار د دروازې کارکوونکي به د نوم لیکلو لپاره رانږدې کیږي. نو هماغه وخت به په ژړا او چغو شم. هغوی به له پیښې خبر کړم. دوی به هم اړ وي چې ما او زما ملګري پولیسو ته وسپاري. موږ به تر څارنې لاندې بیرته رشت ښار ته ولیږي او دا بدمرغي به همدلته پای ته رسیږي. په زړه کې مې په خپلې دغې نقشې ډېره خوشحاله شوم. ځان مې په یوه خوب واچوه او د موټر یوې خواته کراره وغځېدم. تر څه مزله وروسته مې ولیدل چې موټر ودرېد. ما په دې ګمان چې دا به هماغه ځای وي، نو په ژړا او چغو مې پیل وکړ. خو دروازه څارونکو د غږ پر ځای مې د دویو خندا واورېده چې ویې ویل څومره ښه او ښایسته خیال دې کړی دی. رښتیا هم بد خیال نه و چې موږ پولیسو ته په لاس ورکړي، خو له دې څه خبره نه وي چې موږ د خپل کار ټول وسایل برابر کړي. خوارکۍ ملیحه هم زما د ژړا له کبله راویښه شوې وه او پوهه شوه چې څه کیسه ده. ما له هندارې به کتل، لا د بیدیا په منځ کې و او د ښار پته نه لګېده. هیڅ مې هم ونه ویل. موټروان خپل ملګري ته ویل د دې لپاره چې دغه نجلۍ زموږ لپاره مزاحمت ونه کړي نو کراره یې کړه. ما ګمان وکړی چې زموږ د وژنې خیال لري. ډېره وویرېدم، خو ومې لیدل چې د موټر د چوکۍ له لاندې څخه یې 2 پنري آلې چې پنډه بړستن هم ورسره وویستې. یوه زه او بل تن ملیحه ټینګې ونیولو او دا شیان یې زموږ پر خولو کېښودل. بیا یې د لاس او پښو د تړلو وسایل هم راویستل. پرته له دې چې کوم حرکت وکړو زموږ لاسونه یې راوتړل او د 2 مړو په شان یې د موټر یوه کونج ته وغورځولو او ویې ویل عقل او احتیاط موږ ته د دې کار اجازه راکوي، نو موږ هم ناچاره یو. خو کله چې له قزوین څخه ووتلو ژمنه در سره کوو چې بیرته به مو آزاد کړو. د دویو دا چلن او جنایتکارانه څیزونه مې چې ولیدل نو دومره اغېز یې راباندې وکړ چې تصور مې هم نشو کولی. پر همدې مهال مې ډېر غوښتل چې څوک مې په ګولۍ ووژني، خو بیا مې هم له زغم پرته بله چاره نه درلوده. ځان مې زړور کړ او تصمیم مې ونیو چې دا ټول مصیبتونه وزغمم، چې وګورم د 2 پښو لرونکي بشر جنایتونه او ظلمونه تر کومې کچې دي. کله چې له دې کاره وزګار شول نو ویې ویل اوس به د 1 ساعت لپاره ډېرې با ادبي او معقولې واوسئ او ډاډه یو چې یو کوچنی حرکت به هم ونه کړئ. موږ په ډېرې ازادۍ کولی شو له ښاره تیر شو او هیڅوک را باندې پوهه نه شي. سربیره پردې زموږ پړونې هم راسم کړل او له هر اړخه د نورو معمولي مسافرانو په شان شولو. تر څه مزله وروسته ښار څرګند شو او د څارونکو تمځای ته ورسېدو. موټروان زموږ له ساتونکي سره ښکته شو. د موټر اسناد او خپله پیژندپاڼه یې ور وښوده. څارونکي هغه پاڼې لاسلیک کړې او د موټر د هندارو تر شا یې موږ ته وکتل، خو وړاندې رانغی. موټروان ته یې د تلو اجازه ورکړه. دغه کار دومره اغېز را باندې وکړی چې نږدې و د غوسې او خواشینۍ له کبله مې زړه ودرېږي ځکه د دوی د نیرنګ او چال له کبله مې ډېر ښه وخت له لاسه ورکړ. خو بیا مې هم وزغمل، بس د اوښکو په تویولو مې بسنه وکړه. موټروان راوخته او د ښار خواته روان شو. پر دې مهال لمر راختلی او خلک له خوبه راویښ شوي وو او هرې خواته خواره واره وو. ما ګمان کوو چې قزوین به مو وروستی منزل وي، خو ډېره حیرانه شوم. کله چې د ښار په ډېرو کوڅو کې وګرځېدل نو د یوه ګاراژ مخې ته یې موټر ودروه او تر څه ځنډ وروسته 1-2 ګیلنه تیل هم واخیستل. زموږ ساتندوی له موټروان څخه وپوښتل په قزوین کې مو د ځنډېدو موخه څه ده؟ مېرمنې بیړه لري چې د شپې په همدان کې وي او بله شپه د شیرینې په ماڼۍ کې، او هغه کسان به په تمه وي چې له مکې څخه را رسیږي او په کربلا کې به د هغې زیارت کوي.
خوار پیردار هم په دې خبرو قانع شو او د تلو اجازه یې ورکړه. موټر بیا روان شو. د خلکو ارزښت، پایښت او جوهر د خطر او ستونزو پر وخت څرګندېږي. 5م څپرکی یوه بله بله. له قزوین ښاره څه کم یو فرسخ لرې شوي وو چې د اوبو یوه رود ته یې نږدې موټر ودروه. زموږ تړلي لاسونه پښې او خولې خلاصې کړې او ویې ویل پوهېږو چې ډېر ستړي شوي یاست، اوس یو څه آرام وکړئ. وروسته یې څه وچه ډوډۍ، شیدلې هګۍ او په یوه لوښي کې اوبه موږ ته کېښودل. ما هیڅ ارزښت ورنه کړ. ملیحې هم له خوړلو ډډه وکړه. اشتها مو نه درلوده. سربیره پر دې مې ډېره ستړیا احساسوله. پوهېدم چې توده تبه مې ده. غوښتل مې چې له موټر څخه ښکته شم او خپل مخ او لاسونه پرې مینځم، خو پرې نه ښودم او ویې ویل د وتلو حق نه لري. پرېږدئ ای بې انصاف او بې رحمه انسانانو چې مخ او لاسونه مې پرې مینځم یا هم د حاجت لپاره د باندې لاړه شم. د دې منطقي خبرې په مقابل کې بله خبره ونه کړه. له موټره یې د وتو اجازه راکړه په دې شرط چې له موټر څخه به تر 10 ګامونو مخکې نه ځم. ومې ویل ای بې حیا او بې عزتو، زه څنګه کولی شم د 2 پردیو کسانو په مخ کې ځان بربنډ کړم؟ دا خبرې زړې دي. ته باید له عزت او عصمت سره مخه وکړې. له دې نیټې دې د ژوند څرنګوالي بدلون موندلی او باید له نوي ژوند سره عادته شي. خو اوس د دې لپاره چې ته ډاډه او بېغمه واوسې نو موږ د موټر شاته کینو. ته چې هر کار کوي وایې کړه، خو ډاډه واوسه چې زموږ له منګولو څخه نشي وتلی. د ملیحې په مرسته له موټره ښکته شوم. یو څه اوبه مې پر مخ وشیندلې او د بهر هوا مې تنفس کړه. په ډېرو ستونزو څو ګامه مخکې لاړم. هغې اوس سهارنۍ خوړله او هره ګړۍ یې شاوخوا ته کتل. پر دې مهال له ښاره د یوې ګاډۍ دوړې اوچتې شوې. زه بیا خوشحاله شوم چې ډېره مناسبه شیبه ده. د دغه موټر له مسافرو څخه به مرسته وغواړم. ګوندې راباندې ورحمېږي. خو وړاندې تر دې چې ګاډۍ راښکاره شي دوی زما خواته راوځغاستل. موږ یې موټر ته پورته کړلو او د برېښنا په شان یې روان کړ. دا وضعیت پر ما او زما پر ملګري دومره له زغمه وتلی تمام شو چې بیا مې په ژړا پیل وکړ او دا ګمان مې وکړ چې ګوندې وي په ژړا یې سخت زړونه نرم او قانع کړم. بیا مې په زارۍ پیل وکړ. ملیحې خوارې خپل عقل له لاسه ورکړی و. دغې وضع ته یې په ځیر ځیر کتل. لنډه دا چې زاریو مې هم پر دویو اغېز ونه کړ. له ناچارۍ څخه مې ځان را روانو پیښو او خپل برخلیک ته وسپاره. ملیحې را سره خبرې هم نه کولې او څرګنده وه چې ډېره خواشینې ده. ما هم خپل عقل او شعور له لاسه ورکړی و او دا بدمرغۍ مې نه احساسولې. خو له بده مرغه چې هر څومره د دې کسانو تر فشار لاندې راتلمه نو احساسات مې نور هم ایښېدل. خپل خطرناک او تیاره راتلونکی مې درک کوه. زه د دویو پر نیتونو پوهه ومه چې څنګه لړل شوې او کرکجنه نقشه یې راته ایستلې ده او د دې پر ځای چې د تیرو پیښو په اړه خپل فکري ځواک وکاروم د ژغورنې د یوې لارې په لټه کې وم. خو له بده مرغه زما د تیر ژوند 2 څیزونه نه هېرېدونکي وو. زما د فکر مهم اړخونه یې نیولي وو او له نورو فکرونو څخه یې راګرځولم چې یوه د مور او پلار پیرزوینه او بل مې د ګرانه کوژدنه مینه وه. بیا مې د مور وروستۍ خبرې په زړه کړې او دا سوچ مې هم وکړ چې له دې پیښو څخه به ورته الهام شوی وي او خدای زده اوس به په څنګه اضطراب او اندېښنه کې وي. بیچاره مور او پلار به مې تېره شپه څنګه تېره کړې وي او سبا به ورته څنګه بدمرغه ورځ وي. شاید په ټول ژوند کې داسې بدمرغه ورځې شپې نه وي لیدلې. زما په نشت کې به د ځیګر وینې خوري او د نهیلۍ اوښکې به څڅوي. بله خوا مې خپل کوژدن همایون په زړه کړ چې له یوې نړۍ خوښیو او تر څو کلن بېلتون وروسته به له فرانسې څخه زما د مینې د وصال لپاره رشته راځي. کله چې زما پته ونه لګیږي نو اروا به یې څومره مړاوي او تن به یې څومره غمجن شي. زما په نشت کې به یې ژوند په خطر کې لویږي. د یوې ځوانې او بې تجربې جنۍ لپاره دا فکرونه چې د ادم د اولاد جنایتکارو لاسونو په بدمرغیو عذاب بلاخره مرګ او رسوایي کې واچوله دومره ستړي کوونکي و چې نور یې ونه شول زغملی او د اوښکو پر ځای له رنځ څخه ډکه ناره وکړه او بې سده شوه.